बाजोड़ में आपकी पार्टी के टिकट होल्डर्स को अवाम ने भारी अक्सरियत के साथ शिकस्त दी और शहीद रेहान ज़ैब के भाई मुबारक ज़ैब को भारी अक्सरियत से जितवा लिया। सो वेल पीटीआई, अब आप दिल बड़ा करके बाजोड़ के अवाम का फैसला कबूल करके मुबारक ज़ैब को वेलकम करेंगे। भाई रेहान ज़ैब जो है या मुबारक ज़ैब, उनका हमारे साथ राबिता हुआ है। वो भी खान साहब की सीट से जीते और उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ हुए और उनके अहतमाद के साथ हुए, तो हम वो भी अपनी कामयाबी। نو ملګرو دا د بیرسټر ګوهر هغې چې کوم پیغام جاری کړی دی د مبارک زیب په حوالې سره تاسو وکتو، دا هغه بیرسټر ګوهر دی لکه تر اوسه پورې چې کوم دې ته خلکو ویل چې آیا دې له سیټ ورکه مبارک زیب له، نو دې هم ځان شپېلې کړی او کوم سیټ چې دی هغه یې نه ورکوه، باقاعده یو پیغام یې جاری کړی او په هغه پیغام کې ویل چې آیا مونږ چې څوک ودرولی دی هغه ګل ظفر دی او د باجوړ ولس ته وایي زه خواست کوم چې ګل ظفر له اوټ ورکوي. نن چې مبارک زیب اوټ وګټو نو دا اوس وایي چې آیا زموږ د پارټۍ دروازې هغوی دپاره کولاو دي او هر وخت راتلی شي. خو تاسو به کتلی هم وو کله چې شیر افضل مروت راغی باجوړ ته او هغې یو پریس کانفرنس او جلسه وکړه، په هغې کې ویل که چېرته مبارک زیب خپل سیټونه هم ګټي دا دواړه، نو وایي بیا وله هم زموږ پارټۍ کې ځای نشته او موږ وله هغه څه وزارت یا څه نه ورکوو. خو اوس ګورو چې څه کېږي مخکې، آیا مبارک زیب پاکستان تحریک انصاف ته وځي که نه، د هغې نه علاوه بلې پارټۍ له وځي. بیرسټر ګوهر چې کوم دی هغې چې کوم اعلانات څه وکړه هغه هم تاسو واورېدو. خو ګورو مخکې چې آیا مبارک زیب کم طرف ته ځي او کوم خلک چې ورسره دي هغه څه غواړي او کوم سایډ ته به دا بوځي. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.